بسم الله الرحمن الرحیم. د طبیعي عددونو د ویش قابلیت. په دې ځای کې مونږ وایو چې کوم عدد په دوو باندې پوره تقسیمیږي. د دې لپاره مونږ وایو چې که چیرته لومړی خانه یویز د یو عدد صفر وي او یا هم جفت وي، که جفت وي او یا صفر وي د هر عدد، نو دا په دوو باندې پوره تقسیمیږي. اوس په دې ځای کې اوس مثلا یو مثال ورکړی چې یو اتیا وګورئ، شپږ دېرش وګورئ او همدارنګه یو سلو اته دی. مثلا د لومړي عدد ته وګورو، یویز د دې څو ده؟ یو ده. یویز جفت ده یا صفر ده؟ نه. نو چې دا نه ده، دا په دوه پوره نه تقسیمیږي. شپږ دېرش ته وګورئ، یویز یې شپږ ده، شپږ جفت ده که طاق جفت ده؟ نو دا چې جفت ده نو موږ وایو چې هو چې جفت ده، نو شپږ دېرش هم په دوو باندې پوره تقسیمیږي. دریم عدد ته راځو، دلته هم یویز اته ده، جفت ده، دا هم تقسیمیږي. تاسو وګورئ په کلکولیټر باندې هم کولی شئ چې ویې ګورئ او یا کیدای شي په خپله یې په دې شکل باندې یو اتیا په دوو باندې مونږ تقسیم کوو. تاسو به خپله وګورئ چې اوس نه تقسیمیږي، یو عدد باقي کیږي. نو څلور په دوو کې اته، نو دا صفر پاتې سو یا هیڅ شی پاتې نه سو. یو راښکته کوو او یو نه تقسیمیږي، صفر به هلته جیک کړو او دلته اوس بل عدد ورکولی سو چې دا یو څه ده چې نه تقسیمیږي په دوو باندې، همدا یو باقي راغی، نو دا یې ګوره باقي پاتې سو. نو تاسو ولیده چې یو اتیا په دوو باندې پوره نه تقسیمیږي بلکې یو عدد باقي کیږي. شپږ دېرشو ته وګورئ، شپږ دېرش که چېرته موږ راواخلو په دوو باندې تقسیم کړو، نو درې په د دوو نه زیات دي، نو یو ورکوو، یو په دوو کې دوه، نو څه شی پاتې سو؟ یو. شپږ راکته کوو، شپاړس به سي، اته په دوو کې شپاړس. تاسو وګوره ولیدل چې هېڅ شی باقي رانغی، شپږ دېرش په دوو باندې پوره تقسیم سو. بل عدد ته تاسو وګورئ، یو سلو اته دي، دا یو سلو اته هم وګورو چې په دوو پوره تقسیمیږي که نه. نو لس په دوو تقسیمیږي، پنځه ورکوو، پنځه په دوو کې لس او څه شی نه پاتې کیږي، اته راکته کوو او څلور په دوو کې اته. نو دلته ګوره بیا هم صفر پاتې سو. لکه مخکې چې مونږ ویلي چې دا دواړه عددونه یویزې د دواړو جفت ده، نو دوی ته مونږ یو چک مارک لګولی و چې دوی په دوو باندې پوره تقسیمیږي. دا د تاسو خپله وملیده، دا هم په دوو پوره تقسیم سو، صفر پاتې سو، او دا په دې مثال کې هم تاسو وکتل چې دا صفر پاتې سو. خو په دې کې چې یویزې طاق دی، دا نه تقسیمیږي. مونږ وویلې دلته مونږ په خپله په خپلو سترګو ولیده چې مونږ کله تقسیم کړی، بیا هم د دې یو باقي راغی او پوره تقسیم نه سو. نو په لنډه توګه ویلی سو هر هغه عدد چې لومړی رقم یې یا یویز یې صفر او یا جفت وي، نو مونږ ویلی سو چې دغه عدد په دوو باندې پوره تقسیمیږي. دا ځل ګورو چې کوم عدد په دریو باندې پوره تقسیمیږي. اوس مثلا 360 ده، دا یو عدد ده، مثلا لیکو چې 45 ده. دغه دواړو عددونو کې تاسې وګورئ چې په درې باندې کوم عدد پوره تقسیمیږي. دلته مونږ د ارقامو مجموعه پیدا کوو. د ارقامو مجموعه څه معنی؟ دغه هر یو ته رقم وایي. دا یو، دوه، درې، دا درې رقمه لري دا عدد. 45 چې موږ ورته وګورو دا دوه رقمه لري. د دې رقم له دې رقم او د ټول ارقام سره جمع کوو، صفر جمع شپږ جمع درې. داسې کله موږ جمع کوو د دې ټولو مجموعه د ارقامو څو سوه؟ 9. 9 ګوره اوس کوچنی عدد لاسته راکړه، 9 په 3 پوره تقسیمیږي؟ هو. داسې د ارقامو مجموعه تقسیمیږي، هغه غټ عدد هم په
3 باندې تقسیمیږي نو موږ وایو چې دا هو دا تقسیمیږي. دې ځای ته وګورو دلته هم 15 او جمع 4 دغه دواړه رقمونه سره جمع کوو د دې مجموعه څو شوه 15 جمع دا هم 9 ده 9 په 3 پوره تقسیمیږي دا هم صحیح ده دا هم په 3 باندې پوره تقسیمیږي. مثلا 107 ده 107 یو بل عدد ده آیا دا تاسو ویلی شئ چې دا په 3 پوره تقسیمیږي که نه. دلته هم 3 رقمه ده 1 2 3 رقمونه لري نو و جمع 0 جمع 1 دې سره چې ټول جمع سي د ارقامو مجموعه څو کیږي 8 کیږي 8 په 3 پوره تقسیمیږي نه نو دا عدد هم په 3 باندې پوره نه تقسیمیږي. اوس یې وګورئ دا ده 107 راخلو په 3 تقسیموو اوس 3 ورکو 3 په 3 کې 9 یو باقی ورکوي او وراکته کوو. اوس کله چې مونږه په څو کې باید ضرب کو تر څو چې 18 یا 18 څخه کوچنی راسي که شپږ کې ضرب کو 18 کېږي زیاتېږي نو 15 به ورکو 15 په 3 کې 15 څو پاتې کېږي 2 تاسو ګوره ولیده چې باقي څو شو 2 یې باقي راغله نو کله چې 2 باقي راغله مطلب دا پوره تقسیم نسو دا یو بلې دې بل ته اوس تاسو اوس وګورئ 45 راخلو دا هم په 3 تقسیموو یو په 3 کې 3 یو به پاتې سي او 15 راښکته کوو 15 په 3 کې 15 تاسو وګورئ چې دلته یې صفر یې ورکړه دا ګوره پوره تقسیم سو موږ ویلی چې د ارقام مجموعه په 3 پوره تقسیمیږي عدد هم پوره تقسیمیږي دا یې صدق یې وکړه 360 راخلو د دې لپاره چې ستاسې باور راسي 3 یو په 3 کې 3 نو صفر پاتې کېږي شپږ راکته کوو شپږ په 3 تقسیمیږي 2 ورکوو 2 په 3 کې شپږ صفر پاتې کېږي صفر راښکته کوو او صفر جګوو نو ځکه چې کله چې یو عدد راښکته سي او په دې باندې تقسیم نسي د هغه په ځای موږ یو صفر هلته پورته کوو یعنې یو په لنډه طریقه په حقیقت کې داسې دلته صفر په صفر کې هماغه صفر راځي او بیا هم صفر پاتې کېږي طریقې اصلي دا ده نو تاسو ولیدل چې دا هم په 3 پوره تقسیم سو دا هم پوره تقسیم سو او تاسو ته مخکې چې مونږ کومه وړاندوینه کړې وه چې که چېرته د ارقامو مجموعه په 3 تقسیم سي هغه عدد هم تقسیمیږي نو زمونږ خبره رښتیا راووته په دې کې هېڅ شک نشته. بل راځو د 15 او 10 لپاره کوم عدد په 15 پوره تقسیمیږي چې یویزې څه وي یویزې 15 وي او یا هم صفر که چېرته د هر عدد یویز 15 یا صفر وي نو موږ ویلی شو چې دا په 15 پوره تقسیمیږي. د 10 لپاره یو څه تغییر کوي که چېرته یویزې صفر وي هغه عدد په 10 باندې پوره تقسیمیږي. اوس مثلا 150 ده 150 ته ګورو یویزې چې ده دا صفر ده نو موږ ویلی شو چې دا په 10 هم پوره تقسیمیږي په 15 هم پوره تقسیمیږي. اوس تاسو اوس وګورئ 150 تقسیم دی 15 3 په 15 کې 15 صفر راښکته کوو او صفر جګوو تاسو وکتل چې 10 ورسېدل په 15 پوره تقسیم سو که چېرته 150 اوس موږ راواخلو په 10 تقسیم کو نو دلته 15 دی یو به ورکو له 15 نه صفر 15 پاتې کېږي صفر 15 په 10 کې 50 تاسو وکتل چې د 10 باندې هم که چېرته 150 تقسیم سي 15 رسیږي پوره او هیڅ باقي نه ورکوي دلته هم باقي نه ورکوي نو تاسو ولیدل چې که چېرته یویز 15 او یا صفر وي په 15 پوره تقسیمیږي که صفر وي په 10 پوره تقسیمیږي. دا ځل ګورو چې کوم عدد په 7 باندې پوره تقسیمیږي. د 7 د قابلیت د ویش د قابلیت لپاره موږ داسې کوو
دلته څلور عددونه یې موږ ته راکړي دي وایي تاسو دا وګورئ چې دا په 7 باندې پوره تقسیمیږي که نه. نو په 7 باندې لومړی موږ داسې کوو دا عدد موږ راخلو. دلته نه د ارقامو مجموعه په درد خوري نه د یویز جفت و طاق په درد خوري. دا جلا یوه طریقه ده. دلته موږ عدد راخلو. اوس لکه دا لومړی عدد موږ راواخیسته. د دې د یویز رقم دوه چند کوو او له باقی مانده برخې څخه منفي کوو. داسې دوه دلته موجود ده. دوه چې په دوو کې ضرب سي نو څو به سي؟ 4 به سي. دا 4 دلته لیکو له 38 څخه منفي کوو. 38 نه منفي سي څو پاتې کېږي؟ 4. دا عدد اوس کوچنی سو. 4 په 7 باندې پوره تقسیمیږي. د 7 ضرب زباني وایو 15 په 7 کې 15. دا 15 زیاتیږي دغه نه که په 7 کې موږ ضرب کو نو دا عدد نه تقسیمیږي. که دا عدد په 7 باندې پوره تقسیم نسو موږ وایو دا عدد هم په پوره په 7 باندې نه تقسیمیږي. د بل عدد ته اوس ګورو. 4 راخلو. 6 لکه مخکې چې موږ ویلې دا عدد راخلو او 2 چنده کوو یې په 2 چنده چې سو نو څو به سي؟ 12 به سي. له 40 نه چې 12 لاړ سي دلته 0 ده نو 10 به سي. 10 نه چې 2 لاړ سي 8 او څو پاتې کېږي دلته 3 نه چې 1 لاړ سي 2. اوس دا کوچنی عدد دا اوس د 7 ضرب زباني وایو 3 4 په 7 کې 28. نو 4 په 7 کې 28 دا مونږ وایو چې دا په 28 په 7 تقسیمیږي. دغه عدد هم په 7 تقسیمیږي. بل عدد ته اوس وګورو. په دې بل عدد کې ګوره 940 دي. بیا هم لومړی عدد راخلو. دا 2 چنده کوو. کله چې مونږ 2 چنده کوو د 2 چنده چې سو 8 به سي. 8 چې له هغه څخه ولاړ سي 8 چې له 12 نه لاړ سي یو به 2 ته ورکړو چې 12 سي. 12 نه چې 8 لاړ سي 4 پاتې کېږي او 8 دلته پاتې سو نو 4 سو. 4 بیا هم کولی سو چې مونږ دا 2 چنده کوو ځکه چې دا د 7 د ضرب زباني څخه د باندې وتلی ده. غټ عدد ده. 4 چې بیا 2 چنده سي 8 به سي. 8 چې په 8 نه چې 8 لاړ سي 0. نو دغه عدد که 0 راسي یا داسې عدد راسي چې په 7 باندې قابل د تقسیم وي نو مونږ وایو چې دا هم عدد هم په 7 باندې پوره تقسیمیږي. د بل ته تاسو وګورئ. په دې بل کې 6488 دي. دلته هم لومړی رقم راخلو او 2 چنده کوو یې چې کله دا 2 چند سي نو 14 به سي. 6 نه چې 6 لاړ سي 0 او 1 چې ولاړ سي له 4 نه 3 6 به راښکته کړو. دلته تاسو وګورئ چې 610 سو. 0 چې بیا هم مونږ 2 چند کو خو بیرته بیا همغه 0 کېږي. 3 به راسي. 3 سو 3 چې بیا 2 چند کو دا 6 به سي او 6 نه چې 6 لاړ سي څو پاتې کېږي 0. لکه مخکې چې مونږ پیدا کړ کله چې دغه عدد 0 سي نو مونږ وایو چې دغه عدد چې مونږ راخیستی و هغه هم په 7 باندې پوره تقسیمیږي. دا ځل مونږ ګورو چې په 11 باندې کوم عدد پوره تقسیمیږي. مونږ ته دا 3 عددونه راکړي دي و تاسو وګورئ چې دا په 11 باندې دا کوم عدد پوره تقسیمیږي. د 11 لپاره مونږ یو جلا طریقه لرو. د هغه لپاره څنګه کوو؟ د هغه لپاره داسې کوو چې دلته دا اعداد راخلو ګورو یې د ارقام دا 1 2 3 داسې ورباندې لیکو 2 3
څلور پنځه داسې شمیر وي 2 3 4 5 د هر عدد طاق ارقام د جفتو ارقامو څخه منفي کوو د دوی سره جمع کوو او منفي کوو یې اوس په دغه عدد کې 495 کې تاسو وګورئ چې دغه اول رقم او دریم رقم دا هم طاق دی مثلا ځکه که چیرته موږ شمارو او دا دواړه سره جمع کوو نو 15 جمع 4 څو کېږي دا مساوي کېږي له 9 سره او د جفتو د کوم عدد چې مثلا موږ ګورو هغه هم 9 دی 9 چې له 9 نه ولاړ شي نو بیا هم جواب صفر دی که چیرته دغه عدد 11 وي یا صفر وي موږ وایو چې دغه لوی عدد هم په 11 باندې پوره تقسیمیږي نو اوس له دې ځای نه موږ ته معلومه شوه چې دغه عدد په 11 پوره تقسیمیږي دې بل عدد ته وګورو دلته وګورئ دا اوس صفر دی یو عدد پرېږدو د بل ته راځو دا یې طاق دی او دغه بل دا له دې سره دا د جفت دي ځکه ګوره 1 3 او 15 نو دغه عددونه دي صفر له یو سره یو له یو سره 2 نو دا طاق دا ټول مجموعه 2 شوه د جفتو ارقامو مجموعه څو کېږي صفر له 2 سره دا هم 2 شو 2 له 2 نه لاړ شي صفر نو دا هم صفر شو موږ وایو چې دا که صفر شو یو ښه ساین دی یو ښه نښه ده نو دغه عدد هم په 11 پوره تقسیمیږي دلته وګورئ دلته هم که چیرته موږ 3 دا طاق ارقام دي دا هم او دغه دواړه سره ګورو 3 له 9 سره چې جمع شي 12 او 3 15 کېږي صحیح ده او منفي یو که چیرته شپږ سره جمع شي 7 به شي 15 نه چې 7 ولاړ شي 8 پاتې کېږي نو دغه عدد چې موږ ته راغی دا په 11 پوره تقسیمیږي نه نو دغه لوی عدد په 11 پوره نه تقسیمیږي دا په 11 باندې د ویش د قابلیت عملیه چې تاسو ورڅخه استفاده کولی شئ د دې لپاره چې تاسو ته ښه بهتره معلومه شي په خپله یې وګورئ کلکولیټر راواخلئ یا خپله تقسیم کې دا عدد به پوره تقسیم شي دا به هم پوره تقسیم شي او دا به پوره تقسیم نشي که چیرته پوره تقسیم شو نو زموږ طریقه غلطه ده دا ځل ګورو چې په 9 باندې کوم عدد پوره تقسیمیږي او موږ ته دغه عددونه راکړي دي او وایي چې تاسو پیدا کړئ چې دغه عددونه په 9 پوره تقسیمیږي که نه د 9 لپاره موږ د ارقامو مجموعه ګورو د ارقامو مجموعه لکه څنګه چې موږ د ارقامو مجموعه په د 3 لپاره وکتله دلته د ارقامو مجموعه اول رقم 8 ده 8 جمع شپږ بل رقم شپږ ده بل رقم 3 ده داسې 3 واړه سره جمع کړو دا به 14 شي 14 او 3 څو کېږي 14 او 3 18 په 9 پوره تقسیمیږي نه چې 18 دا نه تقسیمیږي نو موږ وایو چې دا هم په 9 پوره نه تقسیمیږي د بل عدد ته راځو 3 جمع 8 جمع 9 ځکه دا ټول عددونه سره جمع کوو دغه ارقام 3 او 8 سره جمع شي 11 او 9 ټول سره جمع شي 20 کېږي 20 په 9 پوره تقسیمیږي نه نو دا هم پوره نه تقسیمیږي دې ته ګورو 6 او 4 څو کېږي 6 او 4 6 جمع 4 د دې لپاره چې واضح ولیکو 6 او 4 10 12 او 14 د دې مجموعه د ارقامو 14 په 9 پوره تقسیمیږي نه
نو داسې نه تقسیمیږي دا عدد هم نه تقسیمیږي. که مثلا موږ وګورو 246 یو بل عدد دی. دلته تاسو وګورئ 3 رقمي عدد دی 6 جمع 4 جمع 2 که موږ سره جمع کړو دا به لس سي 12 به سي 12 په 9 پوره تقسیمیږي نه دا هم نه تقسیمیږي. بل عدد داسې ورکړی دی چې 8380 دلته تاسو اوس وګورئ که صفر راواخلو 0 جمع 6 جمع 3 جمع 8 جمع 1 6 له 3 سره 9 9 دا دواړه 9 9 18 د دې مکمل د ارقامو مجموعه څو شوه 18 په 9 تقسیمیږي هو. نو دا ګوره په دې ټولو مثالونو کې دا یو ته موږ ویلی چې هو تقسیمیږي دغه غټ عدد هم پوره په 9 تقسیمیږي. اوس مثلا عادي هغه ته وګورئ 20 ته وګورئ 20 په 9 تقسیمیږي خو د ارقام مجموعې ته هم وګورئ 2 له 9 سره چې جمع سي 9 کېږي. نو موږ ویلی شو چې په 9 پوره تقسیمیږي. یو اتیا ده یو اتیا د 9 ضرب د 9 یو اتیا کېږي. نو دلته ارقام مجموعې ته تاسو وګورئ یو له 8 سره جمع کړي څو کېږي دا هم 9 کېږي په 9 پوره تقسیمیږي. 45 ته وګورئ 45 هم په خپله د ضرب څخه لاسته راځي د ارقام مجموعې هم په خپله 9 کېږي او 9 په 9 پوره تقسیمیږي. نو په همدې ډول باندې په اسانه سره موږ ویلی شو چې ټول هغه عددونه چې موږ ته راکړل سوي وي د هر عدد د ارقامو مجموعه پیدا کوو بیا یې د 9 سره ګورو. که عدد د ارقامو مجموعه 9 وي یا د 9 د ضرب زباني څخه لاسته راغلی وي داسې عدد وي چې په هغه باندې پوره تقسیمیږي نو موږ ویلی شو چې هغه لوی عدد هم په 9 پوره تقسیمیږي.